بیا که چارو پله چې لاړ شي نو دا حال دی کې غوږو ته ښه کېده که د خپل حق تپوس کوي عزت بېللی ګڼه که د غوس تپوس کوو نو ټیک به بېلې پکې که د کمیس تپوس کوي پرتوک دې تلی ګڼه انصاف کا دشمن ہے عدالت سے مخاطب ذلیل ہوا خوار ضلالت سے مخاطب انداز شرافت اور معصوم سا چہرہ کردار شرارت ہے شرارت سے مخاطب پولیس بھی پٹوار بھی سرکار محکمہ سرکار جہالت ہے جہالت سے مخاطب دو رخ ہے بہادر اسے دشمن نہ بنا دو تو پیار محبت ہے محبت سے مخاطب بیا که چارو پله چې لاړ شي نو دا حال دی پکې که د خپل حق تپوس کوي عزت بېللی ګڼه او که د غوس تپوس کوو نو ټیک به بېلې پکې که د کمیس تپوس کوي پرتوک دې تلی ګڼه دا اوس خدای پاکه دا اوس دې عدالت والا ته دې وکیلانو ته دا څنګه وی ا دې خدای پاک وبخي ما خو سره په ټلیفون رابطه وه ډېر خوږ ملګری مې هم وکړه دا ما اردو ته واړول او چې ما اردو ته واړول نو خو ټیچر پاتې اما ته سوال نه پیدا کېږي چې دا کار ځان ما کړی وی او دا خو وایي منله چې او دا تاسو بل نه منه چل دی ورسره کړی لکه دا د پښتو دا بیا که چارو پلې چې لاړ شي نو دا حال دی پکې لکه دا چې موږ شعرونه جسم نورو نو دا د نن ورځې چې زموږ په تحصیل تاڼو کې په عدالتونو کې د انصاف چې کوم قتل کېږي او چې کوم کمزوري خلک دي او یا بې اثره دي د هغو سره چې کوم ظلم دی د ظالمانو د لاسه نو دا د هغې متعلق موږ خبرې کوو د هغې متعلق شعرونه هم اورو تاسو انجوای کوئ نو هغه بیا که چارو پلې چې لاړ شي نو دا حال دی پکې غوږو ته ښه کېده که د خپل حق تپوس کوي عزت بېللی ګڼه که د غوس تپوس کوو نو ټیک به بېلې پکې که د کمیس تپوس کوي پرتوک دې تلی ګڼه دا د روغاني صاحب قطعه وه اوس دا اردو ته اړول غواړي نو ما اردو ته داسې واړول اوس غوز او ټیک مې نشو راوستی نو هغې کې ما بل چل ورسره کړی و بیا ما ورته داسې وکړو چې پیر کچهری کی طرف جاؤ تو یہ حال ادھر اپنا حق پوچھ لیا جس نے عزت ہار گیا 100 کا پوچھے گا تو 1000 لگانا پڑے گا قمیص کا پوچھ لیا سمجھو کہ شلوار گیا دا هغه ته وویل بس هغه بات ویل کوي زبردست کمال دی کړی خیال یې برابر کړی طرز او مقصد دې هم بیان یې خټې ګټې دې لګولې دي زبردست وہ دلته کې چې چا وکیل ته وایم هغه وایي چې موتی پیرویا ہے موت ہے ہمارا پشتو کا شاعر ہے اس کا میں نے جو ہے ترجمہ کر کے ایسا کر دیا اشعار ډېر دغه شو هغه د دې خلکو ډېر خوښ شو نو ما ته بیا پوره غزل جوړ کړو هغه خو دقه صرف قطعه وه ما ورسره بیا نور اشعار جمع کړو دل میں بستی رہی لبوں پہ ایک بار گیا پردے کے بعد بے پردے سر بازار گیا نو بیا دا پیر کچہری کی طرف جاؤ دا اشعار دی پسې بیا به زیدا دی چې اصول حق کے لیے جھوٹ کے مہارت لازمی وکیل کر دو ورنہ سچ تیرا بیکار گیا باہر تصویر ترازو عدل انصاف کا ضامن اندر انصاف قصائی نقش دیوار گیا حاکم ظالم ہے بہادر ظالم ظالم سے مل کر مظلوم کو مار گیا مار گیا مار گیا مارتے رہیں گے دا حقیقت دی نن سبا په دې عدالتونو کې چې په لکونو مقدمې پرتې دي چې کم چا سره پیسه ده د چا اثر دی او ځان ته په جعلي او په حرامو باندې بنیاد دی نو د هغه کیسونه لګي خو چې کوم غریب دی بې اثره دی د هغو په کلونو مقدمې د هغو تاریخ نه راوځي نه تاریخ یې نه راوځي او اکثر دا څوک چې په حق یې که نه دی اخر ستړی شي زړه یې وچ وي پرېږدي قلار شي ولې چې د عدالت خو یا د رشوت دی او د سپارش دی بالکل